نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه شفیع ارماني صاحب ته د کتاب په چاپ کولو د زړه د تل څخه مبارکي ورکوم. خدای دې بختور کړي ورته، خدای دې فکر نور زیات کړي چې داسې ډېر ښایسته کتابونه جوړ کړي. ورځ مو ده ډېره مهرباني د شاعرانو نه زیاته زه دا منم چې دا کلیوالو ډېره مهرباني ده چې دومره که د هغو بل غوڅکي په یو کې وتړل بیا مو وتړل. موږ تاسو خروج دي په ناستې باندې، لیکن دو خلکو ته ډېر تکلیف دی. زه په دې موقع نور څه نه وایم. ما یو نامکمل نظم نه یو څو شعرونه دي دا وایم او بیا به رخصت سره واخلو، که ژوند نو بیا به یې سره هغه کوو. د نظم عنوان د مخاطبه: ای شاعرانو ورونو، ای ادیبانو ورونو، ای سترګورو خلکو، ای دردمندانو ورونو، په دې ستمنه خاوره، دې پتمنه خاوره چا ظلم وکړلو؟ په دې ستمنه خاوره، په دې پتمنه خاوره چا ظلم وکړلو؟ په دې خوږمنه خاوره هلته هم زه کتلېږم، دلته هم زه کتلېږم، هلته هم زه کتلېږم، دلته هم زه کتلېږم، په لمر خاته کتلېږم، په پرېواته کتلېږم، کله په سمه کله په غره کتلېږم. څوک داسې چل را زده کوي چې زه بیا نه کتلېږم، څوک داسې چل را زده کوي چې زه بیا نه کتلېږم. که نه ورکېږم ځمه، بې نومه کېږم ځمه، لکه د سږو کمر ورو ورو درېږم ځمه. واورئ، که زه مو ورک کړم تاسو نیمګړي به شئ. واورئ، که زه مو ورک کړم تاسو نیمګړي به شئ. منم چې پړی به وئ ولې نیمچړي به شئ. ما خو تر عمره د امن لار اخیستې، ما خو تر عمره د امن لار اخیستې، له چا نه پټه نه ده دا مې په جار اخیستې. د چا په خوله مې خوار سې، د چا په خوله مې خوار سې، ته دشمنۍ ته دیکې، د چا په خوله مې خوار سې، ته دشمنۍ ته دیکې، ولې د مینې خاوره مې بدامنۍ ته دیکې. چې بې جرګې مې وزنې، بې مرکې مې وزنې، بیا خو ښکاره کیسه ده په دسیسې مې وزنې. او د آخري لیته ده چې راځه چې پېنډه کښېنو، راځه چې پېنډه کښېنو، ما په جرګه کښې پړ که، که چېرې ګرم دې کړمه بیا مې بېشکه مړ که. راځه چې پېنډه کښېنو، ما په جرګه کښې پړ که، که چېرې ګرم دې کړمه بیا مې بېشکه مړ که. ما له ځان مه شو کوه، ما له ځان مه شو کوه، درته په کار به شمه، که چېرې سخته راغله نو د تا یار به شم. چیر ورکوي